والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام. أما بعد فأعوذ زموږ و خبرو ته ټول غوږ ونیسئ، غوږ ونیسئ، غوږ. نن نو کې دا ځنډېږو په دا خبره یو 15 دقیقې خبرې غواړي. دا بیعت کول ثابت دي که نه دي ثابت؟ دا بیعت خو په قرآن ثابت دی، په آیات کې خو هغه پر جهاد بیعت دی یا پر شانو بیعت دی، دا هم بیعت دی پر شي باندې دا رکن، لیکن مستحب دی. ما خبرو ته غوږ ونیسه، مستحب دی چې سړی یې وکړي، مګر و هغه ګناه وي دا خلکو کړي وي، نو د ګناه پر توبه باندې یو مشر په دې باندې څوک وکړي وعده وکړي دا ښه کار. خو دا چې ډېر مشهور شو، دا د ترکیې د امپراتورۍ په وخت کې دا څوک شو ډېر مشهور شو، تاسو به غوږ ونیسئ. د ترکیې راولاړ شو کمال اتاتورک، داسې و چې قرآن به یې په عربي چا ویلی ویلی وژلول، اذان په عربي بند شو. خلافت عثماني چې ودرېد، د دنیا خلافت ودرېد. مخامخ جنګونه سره کېدل، ټوله دنیا په جنګ اخته وه د مسلمان په نامه. علما راولاړ شو، په دې وخت کې 2 کرداران راغلل. یو راټول شو د خلافت خو ښه دی، تر اوسه خلافت راغلی، خلافت د دې پسه څوک نشي کولی. که ډول به په جنګو کې یا خلافت دې ختم امارت د 50 مملکت دي، هر مملکت چې جلا خپل امارت شي، پر هغه مملکت د خپل امیر امر لازم پر بل مملکت او که دا هر څوک وایي چې شپږ 50 مملکت زه نیسم، باره به د وینو ونیول شي، څوک یې نه کوي. یو دا کردار ادا کوي. نو دا نو د خدای د طرف امر نه دی، خو دا وایي علما ویل چې دا د امارت چې دغه هر مملکت په نامه چې د هغه د خپل امیر وي، د هغه امیر قبل چې خپل پر رضا بیعت ورسره کوي، هغه د هغه کار دی، خپل پر مملکت یې امر لازم دی پر بنده. دوهم هغه د خلیفه د اسلام چې هغه به دې سړی و چې ټول شرایط نبوي به هغه سنت نبوي به پراخ شي، دا هغه سره بیعت ټول پر اسلام بیعت، دا کار ختم، دا کار ختم شو. خلافت الله خلیفه د اسلام ادا شوی، شرعي امور به ټول پکښې و، د هغه سره بیعت کول خپله څوک. نو ملایانو لا خو پاتې شو، دا بل بیعت یې واده ورکړ. دې بیعت یې واده ورکړه چې د بزرګانو د ښو خلکو سره، د دې خلکو سره ورځئ، د دې سره بیعت کوئ، د دې سره کار کوئ. دا به یې دوهمه خبره دا ده چې دا بیعت دا ذکر دغه اوس ثابت دی چې دا کوي، دا چې سړی پټ پټ وایي، دا یوه خبره ده. یو خو پټ ذکر دا ماته نه و معلوم، چې دا په خلو خو را معلوم و چې سړی په غوږو اوري دا دونه ثواب لري، او دا چې په زړه کې وایي د دې درک ماته نه و معلوم. خو بیا مې داسې حدیث پیدا کړي چې نبي علیه السلام وایي دا ته دا د خولې تر ذکر اویا واره ډېر ثواب. صحیح په یو ځای به پوه کومه، انکار به څوک نه کوي. دا غوږ به زما خبرو ته نیسئ، نو خپلو ته پوهېږئ. ورشئ پوښتنه وکړئ که په ټول دنیا کې د پښتنو په ژبه کې که تر مفتي عزیز الرحمن صاحب غټ پیر و په دنیا کې، که چا ماته وویل چې یو څوک په دنیا کې تر ده غټ پیر څوک مشهور دی، سي دا زه د هغه مجاز یم. سید مختار الدین شاه هغه دغه دی پېژني، دی د خلیفه دی، د اطالي او د خلیفه مولید دی. دا اوس بیخي سره یې ویلی دی چې 50,000 کسانان یا د دغه لهجه د ده سره خالي په اعتکاف کې ویږي، د مدکې اعتکاف په وخت کې خالي اعتکاف ته ورسره ویږي. بیخي سړی دا خبرې نشي کولی. نو دا اوس په پښتنو کې مفتي عزیز الرحمن صاحب خو وفات شو، بیا د ده په سر خو نو اوس په دا ملکه کې څوک نه څه د دې ماته اجازه ده. نو خو ما درته وویل چې دا کارونه ماته معلوم دي، زما په کار کوي. اول دغه ذکر چې په دې لطیفه کې وه، په لطیفه کې د قلب وایي، د روح وایي، د سر وایي، دا اوس ثابت دی په حدیث صحیح. نو دا څنګه دا خو دا خلک وایي بدعت دی. تاسې یوه خبرو ته د خدای په لیاز ګورئ، دغه ځای کې ګمراه نه شئ. زه پر دغه سوال کوم، دی ګوره زموږ د امیانو ستاسې امیان د دې خبرو دا وایبیان الوتلي دي، اوس چې زموږ سره نه مني، که نه یې راولاړ شو، دا زموږ خبرې چې موږ ورته وکړو دوی غوږ ته ورسېږي وبېمئ. ډاکټر ته ته ورځې ستا اپریشن کوي، ټیسټ معلوموي، د بولو ټیسټ کوي، د بول دا په رسول الله په زمانه کې و، په حدیث ثابت یا. نو ته څه جواب راکوې؟ دا ولې کوې؟ دا علاج دی. هر هغه شی بد دی چې سړی په نیت د چا کوي، د عبادت کې د علاج په طریقه بد نه دی،
چې دا خبره شو د ټول وخت لپاره زده کړي ولاکه یا دا ذکر ثابت کړي دا په خاص د ټیپو کې یا ولاکه دا طریقه ثابته ده د رسول الله د عجز دا اثر پرې موږ کوي دا د چا لپاره کوو د علاج غواړو اوس به پام وکړو روح انسان دی انسان روح دی که بدن یا روح دی والله لیکن بدن چې د مریض دی د دنیا پر ډاکټرانو ګرځي روح چې د مریض دی قسم په خدای روح دی کینسر دی لیکن ته ګرځي نه نو ته ډاکټران ته وایي نو چې ډاکټران حسد ستا سره نشته بغض نشته انار نشته سره تکبر نشته در سره د زموږ دوستان دي علاج کړی دي د دې لپاره چې شو غواړي علاج غواړي ډاکټر ته ورتګ غواړي نو هغه دی علاج کوي علاج دی علاج په خاطر دی وایي چې دلته ذکر کوي فایده لري تجربه ده دلته ذکر کوي فایده لري دلته نو په دغه نیت کوي چې دا علاج حتی موږ په یو بندیانو کې داسې فکر مطلق نه دی راغلی چې خالي وظیفې ته کښېني ذکر ته کښېني وظیفه کوي شیخ الاسلام په مقرر وارو په انعام الباري کې هم لیکلي که سړی یوازې خلکو ته وظیفې وکړي داسې بدعت بدعت یې په تورې لیکلي سړی به راولاړېږي سبقان به وایي حدیث ته رسول الله به وایي حکیم الامت هم پیر و 1400 کتاب یې جوړ کړي دي او لیکن دا ورته هم د دنیا پیر و د دنیا لیکن 1400 کتاب یې لیکلي زموږ چې راولاړ شي په مسجد کښېني باندې ذکر کوي د ذکر سماع شو دی په هېڅ نه دی خبر پر تاج الرحمن صاحب کتاب جوړ کړي سید مختار الدین شاه څو بل حضرت و زنه څو څو شری کتاب جوړ کړي چې وسمه ته اجازه دا ګوره دا جوړ کړي دا کتابونه جوړي دا دعوت کوي دا مرضی خلک راوړي دا هر کارونه کوي ټول دې ته کوي ما خبره مسار خلاص دغه ته وای او دا غواړم کوم څه کوم لا ګوره ما په خبره خو دې ستاسو خلاصې نو ما ته خو خدای راکړی اول ما ته د اجازه سوي حکیم الامت څخه دا پښتنه وسو جمیل احمد تانوی مفتی جمیل احمد تانوی په احکام قرآن کې په خپل جز کې لیکلی دا چې پښتنه وکړه ول په لفظ دې کړ حکیم الامت جواب ول یو علم د مربوطات لا دی یو علم د اقوام دی د اقوام دا باندې د داسې ملندن ولې پاکستان ولې هندوستان ولې سړي په خلاصې یو د علم د اقوام ملا دا اول اشاره ته ما ته علم د مربوطات لا دی فرض شرط ورشه واجب ورشه سنت ورشه وای مثلا دا لیکن طریقت ولا املا یو دا غیر مربوطات لا فقط وی علاوه وای دا مستحب دی وای د مستحب تعلیم کې بل تعلیم کې د فرض املا یو علم د اخوان مطلق ثواب چې دا لندن می د څوم نه فرض قیامت اعلانور پښته ور بخښدل د دې لګین ته بخښله ولې تا د ولې دی پاورز اسمان دی ولې دی پاورز د مکه ولې د پاورز د مدینه ولې دا نو دغه وایي چې جنت ته دی ولا کو پیدا کې ولا دا نس نو علم د اخوان نو کې ثواب لري او پاتې نو علم د مربوطات لا د پیر د عالم د مربوطات لا جسم حکیم الامت دې په بد الفاظ وایي دې په بد الفاظ دې خرب کالي درې چې جز پر کل بالا کې جز پر کل نو د شریعت طریقت علم د شریعت د علم یو جز په څو اجزا وکړو شریعت په طریقه ډیر بالا بل خبر شریعت او طریقت څه فرق لري شریعت علم او طریقت عمل زه وستا تمام ته څه وکړه زه دا شریعت مو کې ل فقه د ذکر او عمل شامل دي په کې بس دا خپل څه بس دا خپل طریقت هیڅ خبره دا په خود خلاص هر هغه سړي چې وظیفه اخیستي ذکر اخیستي هغه نه دار چا چې نه خوښه هغه بس موږ د خاصه خبره راځي موږ مطلب په دې کې موږ د کدايفتا چې دوه ځای راځول ټکان پرون دوه واره موږ باګر ترابو چې داخله به دا خاص رازغا سلال بنو څوک نه راځي ما وته چې په رقم د میجی لار کې لا زو ټکانو زنه پاتې سوي نو په دې کې خامخا یو شی د دستور وینم د دې په کاول وخت دا یو شی است هغه دا چې د افتا مدته ته وایي څه لپاره دا هم د طریقات د هغه چاته اجازه کوم چې دا د زر کرنټ نه خوړلې او راولا قسم د ته هیڅ ترک نه معلومیږي دا سماره و شی نه ورته معلومیږي دا نو کې کانی سي او یو دغه پیران د تعویذګر تم دی پیر وایي تعویذګر پیر سره جلادي د دې کوي تعویذګر دوه تر د مسلمانانو شته نه کوي دا څه دا الله بندگان دا مکوې پیر څه وایي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیر وایي چې د رسول الله مبارک په طریقه ولري هغه ته پیر وایي چې د نبی علیه السلام دا خو خلک خطابات شاغلي په ټول دنیا کې چې پښتنه وکړي کړي په دنیا کې اړېدلي و په افغانستان کې په تاریخ کې کړه سوي و چې 50,000 کس سره وچاته لوي و اعتکاف ته لوي او دنیا مریدان د چنم د شیخ دغه په بسیری د مرید چې کدا دغه فتح کم پر مرید اجازه ده پیر د بچی شي ګورې نن ولا کسان په لای شي ته څنګه ولې ما ساتن وکم بره یو او کبه وز ما خبر از داسوا
بله خبره دا ده چې زموږ په متخصصینو کې نه بلې چاته اجازه نشته او هغه خلک چې هغه ملایان دي راغوښته سوي دي که موږ ته ویلي وه که خپله راغلي وه یا هغه بل حاجي صاحب وو که هغه راغلی وو که داسې خلک نور دا طالبان مالیبان دا دیوه ده هغه ته زموږ اجازه نشته ښه دغو ته مو اجازه ده خو اول بسم الله الرحمن الرحیم در چپه کې دوې ګوتې لاندې بس دا وکئ دا لطیفه د قلب ده په دې کې ویل کېږي الله خو ستاسې د کشرتوب په خاطر ستاسې د دې شیانو سره څوک ناشنا یي نو په تعلق دا ژبه تعلق ته تکیه کوئ نو که زور کوئ دا اولې ورځې په زوره نه چې وایي څه زور کوئ تر څو چې زړه ته ورشي او دا په ذهن کې متصوره کړه دا په ذهن کې متصور کړه چې زما زړه الله الله وایي دا په ذهن کې متصور کړه چې زما زړه الله الله وایي دا غواړي ته ورسئ دغه نو کې دوی هلته یو لاس ماس سره کوي هغه نه غواړي هغه برن تراش جوړېږي بس دغسې خدای پاک یا دغسې کې نو چې هغه لاس بیا دا یوه قاعده لري دستي پر دغه ځای هم جاري کېږي چې دا ما چې دغه خبره خلاصوي هم جاري کېږي خیر هغه نه غواړي دغه خو نه کېږي دغسې بس بیا بله ورځ که فایده نه وکړه بیا بله ورځ وکړو انشاءالله وبې بس به یو ته د زه راځه خپله معلومېږي دا داسې معلومېږي مولوي صاحب پر دغه ځای له معلومېږي د سړي زړه الله شروع کړي له سړي د دې پوهېږي دغه څنګه مې درته وویل دغه په زړه کې به متصوروي الله وایي بیا او دا به وایي چې زما زړه الله وایي او دا په زړه کې دا متصوروي چې یا الله هغه خدایه هغه ربه چې د ټولو کمالاتو خاوند او د ټولو نقصاناتو څخه فارغ یې ستا څه معاونت غواړم د دغه سبق رنګ ژړ دی د سرو زرو د سرو زرو په شان دی دا بیا ښکاره کېږي د دې سبق رنګ څوک دی ژړ دی د سرو زرو په شان دا د نقشبندي ځای ده زه خو د ګورو طریقو دی کوم د معلومات صاحب کړي د ګورو طریقو اجازه ماته کړي د څلورو خو موږ سره بله مناسبه نه لري د نقشبندي د نقشبندي اجازه ده بل به دا ورزه خبر ته کوم الله تر هغه وخته بیا وایاست چې ستا فکر یې ستا فکر نه وي په دواړه حالاتو کې د زړه الله ووایي چې ویل بس په هغه ورځ در بدلوم موږ دا سبقان په یو پله باندې هم درې ورکوو خو هغه دا ورکوو چې دوی نو کوي دي موږ چې ورسره نږدې راځو نو دا یوه او ته دوه چې د داسې وایي تر وروسته مبارک ډېر سبقان راکړه څه کوئ یو څه لږ یو 5 منټه وخت په ټول شواروز کې ورکړئ 5 منټه خاص وخت نه الله نور توبه د ټولو ګناهو څخه وکاږئ خدای توفیق راکړي که اوس یې ګناه بیا توبه وکړه که اوس یې بیا توبه وکړه که اوس یې بیا توبه وکړه او دغه یو څو شیان پر طریقه د التزام وکړي یو دغه د ایوبینو لمونځ دا د ماښام تر لمانځه وروسته 6 رکعات که تلوار بس سنت پکښې حساب که 4 نور وکړه که تلوار نه و 6 نور وکړه دا د اوابینو لمونځ یو دا د اشراق لمونځ چې اوس مو کار وکړي او دغه 2 رکعاته دا چې لمر یو پاو راوخېږي دغه سنت دی هغه د څاښته نه او د تهجد په ځای بله فایده درته وایم د شیخ مولیا دریم صاحب په نامه په دا کندهار کې شیخ یې ګلو معلومېدلی دا ځکه شیخ طالب هم دا دوی پخوا په کوټه کې دا مدرسه وه د تجاران په مدرسه دا اشرفیان ته مساوات نو موږ دوی سبقان شروع کړي وو مدرسه شروع کړې موږ دوی په سره سبق نه اخیستی خو زه راغلم دلته ورته کښېناستم دغسې موږ مدرسه نه شروع سوې راغله طالبان دوی سره ګډ وو دلته یې وویله ول ته خو داسې ما خراب وو ته دا سبقان اوس دونه ډېر ویلی شې دا ولې د ورځ ما دا اجتماع خراب کړو چې ځین مې دا سبق مې نسو کتلی خو استاد مې دا راته وویله چې ته به د شپې په سر کې بېدېږه په کښتۍ مې راکښېنه با یو خدای ته کوه یو اودس تازه کوه او بل دا کتاب ګوره په هغه وخت کې څه ثمرات زیاته لري او څه به ته جوړ هم شې د هغې وجې څه زه جوړ شوم د هغه هغه مقرر کړه تر هغې وجې څه جوړ شوم هغه وخت مې د کتاب سره عادت کې جوړ شوم نو دغه خو بیخي چې 2 رکعاته نبي علیه السلام وایي د ذاکرین مستغفرین بالاسحار ډېر ځای نه دا قرآن وایي دا وخت هره وخت پروانه کوي په شپه د بلبل خوی دغه وخت چې راپور شي څوک نه وي خدای ته بغارې ووایه هم څه خوند کوي چې خدای ته زارۍ وکړي خدای وبخښي هم څه خوند کوي او که دا تهجد وشي وبېخه شه سر مو خلاص نو د ګناهو څه اجتناب دا چې نوکي نوکي لږ وایاست نور مو د ټول مبارک سه هغه اجازې چې موږ ته سوي دي دغه اجازې دي د هغو په برکت کې الله پاک
څه وظیفې جاري کړي الله پاک دې څه شریفتونه درسان کړي او دا خبره نشته بس دغه طریقه دغه ته وایي قرآن زور کښېږده پر حدیثو پر دغه فقه زور کښېږده دا فقه خپل تر وضع تر پخوا لا دې مسلې ګوره پخوا دې یو کتاب کتې اوس درس ګوره پخوا دې پکې چېرته علي بازي کړه والله سبحانه وتعالى Relax.